نو منله نو دا غي عام خلقونه بزوګان جوړ شوي او دا غي بډاګان خنزیران جوړ شول الخردة بزوګان والخنازير او خنزیران وعبدا او بندگی وکړه غلامی وکړه الطاغوت شیطان دا په خپل ډېر لوی سزا ده د شکل د بدلیدون علاوه چې تعالی د الله په مقابله کې د بل چا تابعدار جوړ کی او بیا بل څوکم د الله ملګرتوب مقابله کې د شیطان ملګری طاغوت وي هغه طرف ته اولئک هم دغه کسان شر ډیر بد دي مکانن یعنی زید دوی د ودریدو د مرتبه په لحاظ سره په درجه کې واضل او ډیر گمراه دي عن سواء السبيل د سمیلارنا سوا برابر السبيل لارا واذا ورکلا جاءوکم چې دوی راشي تاسو ته قالو نو دوی وای آمنا موږ ایمان راوړل دي وقد په تحقیق سره دخلوا دی داخل شي وو تاسو ته چې کله راغلل بالکفر په کفر سره دوی ایمان نه راوړل وهم او دوی قد په تحقیق سره خرجوا وتل به د امغه کفر سره رغلیم کافرانو وتل کافرانو د سازش په بنیاد راغلی د ایمان په بنیاد نه راغلی او دې بیان بګا شوی والله اول تعالی عالم خپوهیږي خپوه ده بما باغ باندې کانو چې ودوی یکتمون چې پټول به پزړه کې دا کفر د نفاق وتراو تبغور کثیرا ډیر منهم د دوینا یسارعون چې کوشش کوي په الاثم په ګناه کې والعدوان په ظلم کې واکلهم السحت او په خړلو د حرامو کې لبئس ډیر بد ده ما هغه کانو چې ودوی يعملون چې عمل کو ډیر بد عمل کو ولو اولی لا ينهاهم نمنی کیدوی ولی نمنی کیدوی الربانیون د دې هغه نیکان خلق والاحبار او د دې عالمان عن قولهم دوی د دې خبرونه د دې هغه نیکان مشران برګان دوی د دې بدو خبرونه ولی نمنی کوي عن قولهم د دوی د خبري الاثم د ګناه عن قولهم الاثم غ خبر د دوی د ګناه واكلهم السحت او خړلو د دې د حرامو د دې د حرامنا ولنه منی کوي لبئس ډیر بد ما هغه کانو چې دوی يصنعون چې جوړولي ان کولی